لومړي جنګشن کې د شبکې اصلاح بشپړتیا پرمختګونه او د عوایدو راټولولو لوړیدل. د کابل برېښنا ریاست لومړی جنګشن چې لومړی ناحیې د دویمې او اتمې ناحیو ګڼو برخو او د بګرامۍ ولسوالۍ کلیو ته ترې د 112 هستوګنیزو ترانسفرمرونو، 28 دولتي ترانسفرمرونو او 25 سوداګریزو ترانسفرمرونو له لارې نږدې 15,000 پیرودونکو ته برېښنا ورکړل شوي. د شبکې اصلاح ته یې ډېره اړتیا درلوده چې د برېښنا پیاوړو تخنیکي انجینرانو د شبکې اصلاح د مهمه چاره د بشپړېدو تر بریده رسولي او د پیرودونکو برېښنا یې منظمه کړې ده. په اول جنګشن کې د یوه کال په جریان کې صندوقونه اصلاح شوي دي. هغه صندوقونه چې قابل د ترمیم وړ وه ترمیم سو، هغه صندوقونه چې بیخي د تبدیلېدو وړ وه تغییر سوه او یو لاین زموږ د اول جنګشن په سطحه د اضافه بارۍ څخه ووتی چې مخته ډېر اضافه بار و. له پخوانیو زورواکو او تر نوي دورو زیاتو پوروړو څخه د لګښت پیسو ترلاسه کولو او لادرکه میټرونو موندنې برخه کې د لومړي جنګشن لاسته راوړنې هم د پام وړ دي چې دې سره د میلیونونو افغانیو عوایدو ضایع کېدو مخنیوی شوی دی. د برېښنا لګښت پیسو ورکړې برخه کې ټولو پوروړو پیرودونکو ته په قسطونو د لګښت پیسو ورکړې اسانتیاوې هم برابرې شوي دي. پاکیداري الحمدلله ګرام ټیټ راغلی دی. هغه کم میکانیزم چې برېښنا شرکت جوړ کړی یو زورواکي، اوس الحمدلله داسې څوک نسته پاته نسته په اول جنګشن په سطحه چې پر هغو د پاکیداري ډېره پاتې او که پاتې انشاءالله د هغو په نسبت ډېر عواید راټول شوي د پخوا په نسبت د 110 میلیون څخه اوس فیصدي 50 میلیون ته راغلی. د لومړي جنګشن مسؤلینو په وینا چې د بشپړتیا تر بریده د پیرودونکو ستونزو حل سره یې د پیرودونکو رضایت ترلاسه کړی دی. دوی وایي چې د پیرودونکو ستونزو پر وخت حل لپاره یې د پام وړ لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي او هیڅ برخه کې یې کار نه ځنډیږي. ما در حیث اصلاح شبکه و در حیث توسعه خدمات برق رسانی که ما کوشش خود کردیم، تمام مشترکین تشویق شدن. مثال در بعض جایی که ترانسفورمر اضافه بار بود، سرکت اضافه بار بود، ما کوشش کردیم ترانسفورمر تقویه کردیم. د افغانستان برېښنا شرکت هیواد کې د ملي شبکې بشپړتیا او برېښنا خدماتو متوازن پراختیا هڅو سربیره د شبکې اصلاح چارې منظمې پر مخ وړي او له پیرودونکو غواړي چې د لګښت پیسو پر وخت ورکړي او تجهیزاتو خوندیتوب کې همکاري وکړي.